که چېرته سړي 3 کارونه د خپلې ښځې سره په شوق او مزې سره وکړي، نو دغه ښځه به کله هم خاوند خفګان له ونه کړي او د دغه خاوند نه به کله هم بېله نه شي. هغه 3 کارونه کوم یو دي؟ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې د دغه 3 کارونو تاسو هم خبر شئ او د خپلې ښځې نه خوندونه او خپلې ښځې سره په شوق او محبت سره ژوند تېر کړئ. هر سړی په خپل ذهن کې دا سوچ کوي چې ښځې له ګرانه تحفه راوړل یا هغې سره رومانس کولو سره ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي، خو داسې هېڅکله نه ده. ښځه په خپل خاوند کې هغه خصوصیات ګوري چې بهر نه بلکې دننه هم د هغه زړه صفا وي. ښځه همیشه داسې سړي له ترجیح ورکوي چې هغه سمجدار او اعتماد والا وي. اولنی خو دا د ښځې داسې سړی ډېر خوښیږي چې کم د ښځې خیال ساتي او په وړو وړو څیزونو باندې ښځه خوشحالوي. مطلب کور کار وشي د هغې تعریف کول یا هغې له حوصله افزایي ورکول او د هغې تعریف کول، په دې باندې ښځه خوشحالیږي. او دویم، ښځه په خاوند کې داسې ډېر خوښوي چې ښځې له اعتماد ورکړي او د هغې خیال وساتي او د کور په مشوره کې هغه شامله کړي او د هغې نه مشوره واخلي. دغه کار ښځې له طاقت او اعتماد او خوشحالي ورکوي. او دریم، صبر، برداشت او اخلاق. دا د خاوند یو غټه خوبي وي چې مثلا جګړو یا اختلافات سنجیدګۍ سره او احترام سره دغه مسله حل کړي. داسې خاوندان د ښځو ډېر زیات خوښیږي، نه چې په جنګ جګړو او خبره نوره هم ورانې ته بوځي. نو دغه 3 کارونه چې کم خاوند کوي او کم خاوند کوي، نو دغه سړی کامیاب دی او ژوند به ډېر په مزو سره او په خوشحالۍ سره تیر شي. او اختلافات سنجیدګۍ سره او احترام سره دغه مسله حل کړي. داسې خاوندان د ښځو ډېر زیات خوښیږي، نه چې په جنګ جګړو او خبره نوره هم ورانې ته بوځي. نو دغه 3 کارونه چې کم خاوند کوي او کم خاوند کوي، نو دغه سړی کامیاب دی او ژوند به ډېر په مزو سره او په خوشحالۍ سره تیر شي.